الله نور السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن کریم پیژندنه. قرآن کریم د الله جل جلاله هغه کلام دی چې حروف او معنا یې په خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې را لېږلی دی. داسې پیغمبر چې ټولو عالمونو لپاره رحمت دی او هم مؤمنانو ته په نعمت او راحت زیری ورکوي او سرغړونکو ته له عذاب او جهنم څخه بیرونکی دی، چې د الله جل جلاله په امر باندې د الله تعالی دین ته بلونکی او د عالم لپاره رڼا کوونکی څراغ دی. قرآن کریم د فاتحې په صورت باندې شروع کیږي او د ناس په صورت باندې پای ته رسیږي او ټول صورتونه یې 114 دي او دا ترتیب یې توفیقي دی، یعنی له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را نقل شوی دی. اوسنی مصاحف 10 پارو ته ویشل شوي دي او دا تقسیم اکثره یې د علماو د اجتهاد په اساس دی او غرض یې دا دی چې د قرآن کریم لوستل ورته په دې شکل اسانه وګرځي او په تلاوت او حفظ کې مسلمانان وکولای شي اندازه یې کړي او په اسانه یې اندازه وپیژني. د نړۍ ټولو خلکو ته چې هغوی په هر ژبه خبرې کوي د قرآن کریم او په هغه کې د راغلو پیغامونو رسول هم یو ډیر ضروری کار دی او دا کار پرته له دې چې د قرآن کریم ترجمه وشي او ژباړه وشي په بله طریقه سرته نه رسیږي، لکه چې الله تعالی فرمایي: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. یعنی بېشکه تاسو ته د الله تعالی لخوا رڼا او داسې کتاب راغلی دی چې په خپله هم واضح او د حق او باطل واضح کوونکی دی، یعنی قرآن کریم. اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي: په تاسو کې بهتر او غوره هغه څوک دی چې په خپله قرآن کریم زده کړي او هم یې نورو ته وښيي. نو همداراز هر مسلمان په دې باور لري چې د قرآن کریم د معانیو ترجمه او تفسیر د نړۍ مهمو ژبو ته ژباړل خورا ډیر اهمیت لري، ترڅو چې غیر عرب مسلمانان په قرآن کریم او د هغه په معنا او تفسیر او احکامو باندې په اسانۍ پوه شي او د نبی کریم هغه حکم عملی شي چې فرمایي: زما لخوا د دین احکام نورو خلکو ته ورسوي، اگر که یو آیت کریمه هم وي. نو له همدې کبله د دې کانال له لارې د یو مسلمان په حیث هڅه کوم چې د دې الهي کلام تفسیر او ترجمه او لوړ او اعلی پیغامونه خپلو ګرانو پښتنو مسلمانو خویندو او وروڼو ته ډالۍ کړم او د الله سبحانه وتعالی څخه هیله لرم چې زما دا عمل خالص د خپل رضا لپاره وګرځوي او د دې جوګه شي چې خلک ورڅخه استفاده وکړي. ومن الله توفیق.